أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. دې آیت د مخکې سره ربط دادی. مخکې آیت کې ورثاو د یتیم ته هدایت شوی و چې ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، چې تاسو مبدلوئ بیکاره مال په ښه مال د یتیم سره، او ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، او تاسو مخوره مالونه د یتیمانو د خپلو مالونو سره، او بېشکه دا خوړل د مال د یتیمو حوبا کبیره دا لویه ګناه ده، او دا تباحکن ګناه ده، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو دا د حق تلفی د یتیم ذکر شو، چې د یتیم د حق تلفی مکوي، او د یتیم حق هغه یتیم له پوره ورکوي، او په بهانو باندې او په چلول باندې د یتیم حق مضایع کوي. نو اوس هم دقه مضمون په دې مذکوره آیت کې بیانېږي په بل عنوان سره، چې د یتیم حق تلفی مکوي. د نبی علیه السلام په زمانه کې د یتیمانو خیال په ډېر نه ساتلی کېدو، او یتیمه جینۍ به چې پاتې شوه، تره ته به پاتې شوه، د تره زوی ته به پاتې شوه، او یا یو بل رشتهدار ته به پاتې شوه. نو هغه به یې که خوښه وه او نکاح به ورسره کېدله، نو هغې سره به په خپله باندې نکاح کوله،
چې د دې یتیمې دا مال او دا بل چاته منتقل نشي. خو کله کله به داسې هم وشوه چې یو یتیمه جنۍ به چاته پاتې شو، د هغه به خوښه نه وه، خو هغې سره به یې نکاح د دې دپاره وکړه چې که دا بل چاته په نکاح باندې ورکم نو د دې مال به هغه ته منتقل شي، نو په خپله به یې ورسره نکاح وکړه، خو مهر به یې د عامو زنانو په شانتې هغې له نه ورکړو او نور د هغې چې کوم اخراجات به وو نو هغه به یې پوره نه ادا کړو او د هغې چې کوم مال به وو نو هغه به ترېنه قبضه کړو او د دغه یتیمې جنۍ د تپوس خو به څوک نه وو، دا به یې وارث وو، نو بس دغه شانتې ظلم به په یتیمانو جنکو کېدو. نو الله رب العالمین دا آیت نازل کو چې داسې مه کوئ، که د یتیمانو په باره کې انصاف نشئ کولی او یتیمانو جنکو ته پوره مهر نه ورکوئ او پوره د هغې حقوق تاسو نه ادا کوئ، نو بیا د یتیمانو جنکو سره نکاح مه کوئ. بیا نورې زنانه د مسلمانانو لوڼه او خویندې هغه ډېر شي دي، نو چې کومې ستاسو خوښې وي د خپل مرضۍ مطابق بیا هغې سره نکاح وکړئ، که یو کوئ او که دوه کوئ او که درې کوئ او که څلور کوئ، او که انصاف نشئ کولی د دوو بیبیانو په منځ کې یا د دریو بیبیانو په منځ کې یا د څلورو بیبیانو په منځ کې، نو بیا د یوې بیبي سره نکاح کوئ، د بلې سره اړو نکاح مه کوئ، او که د یوې بیبي حقوق هم نشئ ادا کولی نو بیا یوې سره هم نکاح مه کوئ، بلکې بیا که ستاسو وینځې وي نو د هغې سره ګزاره کوئ او وخت تېروئ، او چې هغه ستاسو په ملکیت کې وي نو بغیر د نکاح نه د هغې حکم په شانتې د منکوحې دی، نو تاسو هغې سره وخت تېروئ. دا د ښځو حقوقو متعلق الله پاک په دې مذکوره آیت کې بیان کړي. اسلام کې چې کوم حقوق الله تعالی ښځو له ورکړي دي هغه حقوق د اسلامي نظام نه علاوه بل هیڅ یو نظام ښځو له نه ورکوي. څومره انصاف چې د زنانو سره اسلام کوي نو دومره انصاف د زنانو سره بل یو مذهب نشي کولی. نو الله رب العالمین د دې په باره کې ډېر هدایات قرآن کریم کې ځای په ځای ذکر کوي. نو یو دا هدایت ذکر کوي چې وَإِنْ خِفْتُمْ او که یریږئ تاسو الله تقسطوا چې تاسو به انصاف ونه کئ فی الیتامی په باره د یتیمانو کې. یتیمه جنۍ ده او تا ته پاتې شوې ده وارثانو ته وایي او ته یریږې چې دا زه په نکاح واخلم نو د دې د تپوس به څوک نه وي
نو زه به ورسره انصاف ونه کړم، پوره مهر به ورته زه ادا نه کړم، او نور د دې چې کوم حقوق دي نو د هغې پوره ادایګي به زه ونه کړم، ځکه چې د تپوس به څوک نه وي. نو الله وایي بیا د دې سره نکاح مه کوه، که یېرېږې نو فانکحوا ما طاب لکم، پس نکاح وکړئ تاسو د هغه ښځو سره طاب لکم چې هغه پاکې دي ستاسو دپاره. طاب لفظي معنا پاکې دي، خو مراد ترې دا چې حلالې دي ستاسو دپاره، چې هغه پاکې دي ستاسو دپاره، یعنې حلالې دي ستاسو دپاره. من النساء د ښځو نه مثنا دوه نکاح وکړئ د هغه زنانو سره چې هغه ستاسو دپاره حلالې دي، دوه وثلاثه یا درې ورباع او یا څلور. بس نورې زنانا چې څومره دي چې د هغې وارثان شته او څوک یې درته پوه شته او د هغې حق به ته پوره ادا کوې، او که نه ادا کوې نو څوک یې تپوس کوي، نو بیا په هغې کې نکاح وکړه. دوه دې خوښې نو دوه وکړه، او که درې دې خوښې نو درې وکړه، او که څلور دې خوښې نو څلور وکړه. څلورو پورې نکاحونه دا جایز دي د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د څلورو نه زیاتې هم جایز وي، خو هغه رسول الله تعالی ویلو خالصة لک من دون المؤمنین، دا حکم ستا دپاره خالص دی سوا د مؤمنانو نه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه ټولې 11 وې، نو هغې دپاره جایز وي، امت دپاره څلورو نه زیاتې جایز نه دي. نو الله وایي یا دوه وکړه یا درې وکړه یا څلور وکړه، خو داسې کورنۍ کې وکړه چې د هغې د تپوس وکړي چې دوی پوره حقوق ادا کړي. او دغه یتیم سره مه کوه چې ستا یتیمه ده، د تره لور دی ده مثلا دی وارث یې، نو ته ورسره نکاح مه کوه چې د هغې حقوق بیا پوره نه شي ادا کولی او نه ادا کوي. یره دغه سره چې انصاف به ونه کړم نو بیا هغې سره نکاح مه کوه، هغه بل چا له په نکاح باندې ورکړه، او د هغې مهر که منتقل شي بل کور ته نو په دې کې څه ګناه خو نشته. د هغې وراثت منتقل شي، نو چې وراثت بل چا ته منتقل شي او د هغې مال او ترکه منتقله شي نو په دې کې څه قباحت خو نشته. څنګه چې زوی ته مال منتقل کېږي نو سړی خوشحالېږي چې زما میراث زوی ته میلو شي، نو دارنګې لور ته که میراث میلو شي او بل کور ته لړ شي هغه بل کور کې اوسېږي، نو په دې باندې هم خوشحالېدل پکار دي. زوی که جدا اوسېږي او د پلار میراث ورته میلاوېږي پلار خوشحالېږي، خو چې لور جدا اوسېږي د خپل خاوند سره اوسېږي نو بیا هغه له میراث میلاوېږي، نو په هغې باندې خلک خفه کېږي. دا زوی هم ستا نه پیدا دی او ته پرې خوشحالېږي چې د هغه کور ته میراث ځي، نو دا لور هم ستا نه پیدا ده نو چې د هغه کور ته میراث ځي نو په دې خوشحالېدل پکار دي. الله زوی له هم په میراث کې برخه ورکړې ده او الله لور له په میراث کې برخه ورکړې ده، او دا چې لور له کمه ورکړې ده او زوی له ډېره ورکړې ده نو دا بالکل الله تعالی په انصاف باندې فیصله کړې ده او دا په حکمت باندې فیصله کړې ده. ځکه زوی
زوی چې هغه ته حصه ډېره میلاو شي نو هغه سبا له واده کوي نو هغه به ښځې له مهر ورکوي او سبا له واده وکړي نو د ښځې ټول اخراجات دا زوی به ادا کوي که هغه د مکان خرچه ده که هغه د علاج معالجې خرچه ده او که هغه د خوراک او اسکاک خرچه ده دا ټوله به څوک ادا کوي دا به دا زوی ادا کوي او لور له چې هغې ته نیمه برخه میلاو شي د دغه ورور په نسبت سره نو دا د هغې دپاره ډېره ده ځکه دغه لور چې سبا له ودېږي نو هغې ته خاوند مهر ورکوي د هغې په ملکیت کې مهر راځي د خاوند د طرف نه د هغې د جیب نه څه نه ځي او سبا له چې د خاوند کور ته منتقله شي نو خرچه یې ټوله په خاوند باندې د هغې د جیبه یو پیسه خرچه په هغې باندې نه کېږي او خرچه پې نشته الله پې نه دی ښود د پلار په کور کې وي نو پلار پې خرچه کوي د پلار د کور نه منتقل شي د خاوند کور ته نو خاوند پې خرچه کوي نو د هغې د جیبه یو پیسه هم نه خرچ کېږي خدا د الله رب العالمین رحم دی چې د ښځې باندې یو روپۍ خرچه نشته او باوجود د دې نه الله تعالی په میراث کې محرومه کړې نه ده بلکې د نارینه په نسبت سره نیمه برخه په میراث کې بیا ورکړې ده دا د الله رحم د دې نه لوی انصاف بل نشي کېدی کوم چې الله رب العالمین انصاف کړی دی دا نه چې دا سپکه ده نو دې ته سپک کتلي دي او دې له برخه لږه ورکړې ده او دا زوی د الله په نظر کې دروند دی نو د ته برخه ډېره ورکړې ده نه د اخراجاتو په لحاظ سره زوی خرچه کوي او لور خرچه نه کوي په هغې خرچه نشته نو ځکه الله کمه ورکړې او دا بعینه الله انصاف کړی دی چې خرچه پې نشته او الله تعالی ورته برخه ورکړې ده نو کوم حق چې الله ورکوي زنانو ته هغه حق بل هېڅوک نشي ورکولی او بیا فرمایي چې فإن خفتم پس که یریږئ تاسو الله تعدلو چې تاسو به عدل ونه کې انصاف به ونه کې عدل به ونه کې عدل څه ته وایي هر چا ته د هغه حق پوره پوره ورکول دې ته عدل وایي نو که تاسو یریږئ چې عدل به ونه کې چې دوه ښځې وکړې نو تاسو یریږئ چې عدل به ونه کې انصاف به ونه کې یوې له به خرچه ډېره ورکړې او بلې له به لږه ورکړې د یوې عزت په ډېر کې او د بلې عزت په کم کې یوې ته به دروند ګورې او بلې ته به سپک ګورې او د یوې چې کوم حقوق کېږي نو هغه پوره ادا کړې او د بلې حقوق پوره نه ادا کړې چې د هغې کېږي لکه مثلا د سړي دوه ښځې وي نو د شریعت دا حکم دی چې دی به په نمبر د یو ښځې سره پاتې کېږي چې یوه هفته یوې بیبي سره وي نو بله هفته به د بلې بیبي سره تېروي شپه به د هغې سره ټیک کړي چې یو هفته یوې سره وي نو بله هفته به بلې سره دا د شریعت حکم دی او دا نمبر دا په امت د محمد رسول الله واجب دی او لازم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر او وار مقررول دا واجب نو رسول الله ته اجازه ورکړه چې ترجی من تشاء وتوی الیک من تشاء یو ورستو کې او بل مخکې کې په نمبر کې دا تا ته اختیار دی
خو باوجود د دې نه چې په نبي علیه الصلاۃ والسلام دا وار مقررول واجب نه و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه دا نمبر او وار مقرر کړی و د بیبیانو په میانځ کې. بالکل چې څنګه امت باندې الله تعالی دا وار مقررول واجب کړی د امت په شان دی، نمبر وار به ټولو بیبیانو سره ژوند تېرو. او کله به چې مازدیګر شو ماښام به کېده نو په ټولو بیبیانو به رسول الله صلی الله علیه وسلم چکر لګو او د هرې بیبي نه به تپوس کو چې څه ضرورت شته چې هغه ضرورت تاسو نه پوره کړم. داسې په انصاف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره ژوند تېرو. او چې کله به په سفر باندې تو ځان سره به بیبي بوتلل غوښتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اجازت و چې کومه بیبي ځان سره بوځي نو هغه دې ځان سره بوځي او کومه په کور کې پرېږدي نو هغه دې پرېږدي. لیکن باوجود د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بیبیانو د دلجویۍ دپاره خسنې به واچو او چې د چا خسنې به راووته نو هغه به یې ځان سره بوتله په سفر کې او نورې ټولې به پرې خوشحاله وي. حتی چې مرض موت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مبتلا شو، آخري وختو د عمر او بیمارو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه اجازت وغوښتل. حال دا دی چې اجازت ته حاجت نه و چې زه د ام المؤمنین عائشة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره د مرض دا شپې ورځې تېرول غواړم نو تاسو ماله اجازت راکوئ. هغې اجازت ورکړ نو د مرض موت یو څو شپې هغه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې تېرې کړې. دومره د حقوقو د بیبیانو په خیال ساتل، لیکن په امت باندې دا نمبر او وار دا لازم دی. نو الله وایي که عدل نشئ کولی سبا یوې ته سپک ګورئ او بل ته دروند ګورئ نو بیا دوه ښځې مه کوئ، بیا درېیم مه کوئ، بیا څلورم مه کوئ. لکه نن اکثر خلک عدل نه کوي. هر کور کې چې چا دوه ښځې کړي دي نو یوې سره ښه ژوند تېروي او بلې سره ښه ژوند نه تېروي، نو دا ظلم دی، دا ظلم دی. نو هر کله چې د ظلم دا خطره وي نو الله وایي بیا به یوې ښځې سره نکاح کوه، بیا مې سره اړو کوه، بیا مه کوه. فإن خفتم پس که یریږئ تاسو الله تعدلو چې تاسو به عدل ونه کې او انصاف به ونه کې نو فواحدة نو بیا نکاح وکړئ د یوې ښځې سره. فواحدة یعنې فانکحوا واحدة، بیا یوه په نکاح باندې واخلئ او یوې ښځې سره ژوند تېروئ. خو کله کله خو ضرورت راځي د دویمې ښځې. مثلا کله کله یو ښځه داسې وي چې هغه بیماره شي، دویمې ته حاجت راشي، نو دویمه جایز ده. درېیمې ته حاجت راشي هم جایز ده، څلورمې ته ضرورت راشي هم جایز ده. خو د بیبیانو په منځ کې عدل لازم دی، عدل لازم دی. کله د یو زنانه بچي نه کېږي سړی بله زنانه وکړي، دې دپاره وکړي چې زما دې نه بچي وشي، دا یو ضرورت دی. کله نور څه وجوهات داسې وي ضرورتونه راځي نو د ضرورت د وجې نه دوهم جایز دي، درېیم جایز دي، څلورم جایز دي. خو عدل په دې دوو کې او درېیو کې او څلورو کې څه دی بیا لازم دی. الله وایي که نشئ کولی عدل نو بیا یو سره به نکاح کوئ، بیا به ګڼو سره نه کوئ. او ما ملکت ایمانکم
او یا نکاحو کې دا هغه وینځو یا گزاره کوي دا هغه وینځو سره ملکت ایمانکم چې مالکان یې دي خلاصونه ستاسو که یوې سره معادل نشي کولی او وینځه دې وي نو بیا وینځه سره گزاره کوه او هغې سره وخت تېروه او د وینځې چې انسان مالکي نو د هغې حکم په شان دی د منکوحي وي بغیر د نکاح نه هغې سره د بیبي په شان د تعلق ساتل جایز وي الله وایي بیا په هغې سره ګزاره کوي وینځه څه ته وایي نو وینځه د نن زمانه کې د نوکرانو ته نه وایي چې دا کور کې خدمتونه کوي او مزدوري کوي وینځه هغه زنانه ته وایي چې کله د مسلمانانو جنګ وشي د کافرو سره او د کافرو نه مال غنیمت واخلي په جنګ کې او د هغې نه بیبیانې او زنانه هغه قید کې راولي او مال غنیمت کې هغه جمع شي او بیا مال غنیمت په طور باندې هغه تقسیم شي په مجاهدینو کې نو هغې ته وینځې وایي هغې ته وینځې وایي او هغه وینځه چې د چا په تقسیم کې ورسېده نو بس د هغې حکم داسې لکه د سړي چې په کور کې خپله ښځه یې نکاح ورسره کړي نو بیا هغې د استمتاع او فایده حاصلول دا بیا جایز وي نو الله وایي بیا په دې ګزاره وکړي قیدیان چې کله په جنګ کې قید شي نو د هغې په باره کې الله مختلف احکام را لېږلي مختلف صورتونه را لېږلي نو یو صورت دا دی د قیدیانو په باره کې چې الله موږ ته ښودلی دی چې یا احسانا دا قیدیان آزاد کړي که مناسب ګڼئ فاما منن بعد او یا که احسانا نه آزادوئ بغیر د څه عوض نه نو بیا څوک یې واما فداء فدیه ترې واخلې او په فدیه باندې آزاد کړي فدیه پیسې هم کیدی شي او فدیه نور څیزونه هم کیدی شي چې مثلا یو قیدي ته وویلی شي چې ته به د فلاني سړي زوی ته تعلیم ورکړې کتابت به ورته ښې یو کاله پورې بیا به ته ازادي نو فدیه باندې آزاد کړل او درېمه طریقه دا چې په مقابله د قیدیانو کې دا قیدیان آزاد کړي ستا قیدیان نیولي شوي دي او تا قیدیان نیولي دي نو په تبادله د قیدیانو کې آزاد کړي او څلورمه طریقه دا ده چې اسلام ښودلې ده چې که امیر المؤمنین او مسلمانان مناسب کړي نو دا د تقسیم کړي شي په مجاهدینو کې تقسیم شي او پنځمه یو بله طریقه جایز ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده خو یکا دوکا اوقاتو کې ثابت ده هغه دا چې کوم قیدي ونیولی شو او هغه خطره ده چې دی آزاد شي نو سبا به بیا اسلام ته نقصان رسوي او مسلمانانو ته به نقصان رسوي نو د هغه وژل هم جایز دي چې هغه ووژل شي دا د رسول الله نه دا طریقه ثابت ده اگر چې دا د یکا دوکا قیدیانو باره کې ثابت ده خو بیا هم ثابت ده او جایز ده نو مجاهدینو کې چې کوم قیدیانو نیولی شي د کفارو نه هغه تقسیم شي او په هغې کې کومې زنانه چاته میلو شي هغې ته وینځه وایي دقه وینځي خو نن وخت کې وینځې نشته دی د مسلمانانو په معاشره کې نن وینځې نشته
او کوینځه او غلامان د مسلمانانو په معاشره کې رام شي، مسلمانان جنگ وکړي او د کافرو نه غلامان ونیسي او وینځي ونیسي او هغه قیدیان کړي، نو هغه ساتل نن وخت کې د مسلمانانو ملکونو له او کافرو ملکونو له هغه نن وخت کې جایز نه دي، ځکه بین الاقوامي چارټر باندې اکثر ملکونو والا دسخط کړي چې کله قیدیان ونیولی شو د هر چا، نو دا به بیا آزادو، دا به آزادوي. نو د معاهدې په وجه باندې نن غلامان هغه نشي جوړېدي، وینځې نشي جوړېدي او مسلمانانو معاشره کې نشي پاتې کېدي، ځکه الله وایي اوفوا بالعقود، تاسو وعدې پوره کوئ چې کومې وعدې وکړئ، نو د وعدې په وجه باندې هغه به نن ازادو نشي. که داسې وي چې یو ملک والا بین الاقوامي هغه معاهده کې دا معاهده نه کړې، دسخط یې نه کړې او د هغې په لاس کې قیدیان راشي، نو هغه غلامان او وینځې جوړولی شي. نو وینځه هغې ته وایي چې د کافرو نه ونیولی شي، نو الله وایي یا دې په هغې باندې مسلمان څه وکړي، ګزاره کوي په هغې باندې، هغې سره ژوند تېره کړي. ذلک ادنا، دا حکم چې دی ادنا دا ډېر نږدې دی دې خبرې ته الله تعولو چې تاسو به زیاتې نه کوئ په ښځو باندې. الله تعولو معنا ده الله تجورو، او الله تجورو عائشه و چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تفسیر کړی، او ابن ابي حاتم دا عائشه د قول په تور باندې دا تفسیر ذکر کړی دی چې دا حدیث موقوف دی، یا د عائشه خبره ده او یا د رسول الله خبره ده، معنی یې دقه. اگر چې بعضو یو بل تفسیر هم کړی دی د الله تعولو، هغه دا چې تاسو بیا وینځو سره ګزاره کوئ یا یوه ښځه کوئ چې انصاف نشئ کولی، ځکه دا حکم چې دی دا ډېر نږدې دی دې خبرې ته چې ستاسو اولاد به نه زیاتېږي. الله تکثر عیالکم، ستاسو عیال او ستاسو اولاد هغه به ډېر نه زیاتېږي، په تاسو به بوج ډېر نه راځي، دا معنا. لیکن غوره دغه بله معنا ده، ځکه چې هغه د حدیث نه ثابت ده، حدیث مرفوع نه او یا حدیث موقوف نه، نو غوره دغه نو دا د یتیمانو سره او د عامو ښځو سره د انصاف کولو حکم الله په دې آیت کې کړی دی. وَإِنْ خِفْتُمْ وَيَرِيږئ تاسو الله تقسطوا چې تاسو به انصاف ونه کړئ فی الیتامی په باره د یتیمانو زنانو کې، فانکحوا پس تاسو نکاح وکړئ ما د هغه بیبیانو سره طاب لکم چې هغه پاکې دي ستاسو لپاره او حلالې دي ستاسو لپاره، من النساء چې هغه نورې زنانې دي، مثنی د دوو سره، وثلاث او د دریو سره، ورباع او یا د څلورو سره. دا پکې راغلي جمع دپاره نه دی چې دوو دریو څلور دا جمع کړي، نو دوو دریو څلور چې جمع کړي دا خو ډېر شي، بیا خو دې نه نهه جوړې شوي، دا د او په معنا دی، او په معنا دی. لکه بل آیت کې الله تعالی فرمایي فاطر السماوات والارض، او بیا وایي جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنی وثلاث ورباع. الله فرشتې پیدا کړي دي، د بعضې دوه وزنې دي او د بعضې درې وزنې دي او د بعضې څلور وزنې دي. هلته مو په معنا د او یا دوه یا درې یا څلور، دا معنا. فَإِنْ خِفْتُمْ پس که یریږئ تاسو الله تعدلو چې تاسو به عدل ونه کړئ، نو فواحدة بیا نکاح وکړئ د یو زنانه سره، د یو ښځې سره، او ما ملکت ایمانکم او یا گزاره کوئ د هغه وینځو سره چې مالکان یې دي ښي لاسونه ستاسو. ذلک ادنا الله تعولو، دا حکمونه چې دي
دا ډېر نږدې دې خبرې ته چې تاسو به زیاتې نه کوئ او ظلم به نه کوئ په زنانو باندې. الحمد لله رب العالمین.